دی په ایکسل باندې نو موږ څنګه کولی شو په ایکسل کې ډیلی شیټ جوړ کړو، یعنی ډیلی سیل شیټ. دا چې مختلف سټورز لپاره یا رستورانت لپاره نو ډیر سمپل دغه دی. نو دې لپاره مطلب تاسو پرسنل یوز لپاره استعمالولی شئ چې ورکوټه شانتې کاروبار ستاسو یا دکان وي یا چې مطلب رستورانت وي، نو دې لپاره استعمالولی شئ. په دې کې هم موږ څه کولی، مطلب زموږ چې کم ایټمز دي د ډیلی چې زموږ سیل څه کم کېږي، نو هغه باید ډے موږ دا ډیوایډ کړي دي. مطلب سټرډے، سنډے، منډے همداسې په ډیلی فرسٹ ویک آف منث چې موږ دلته ورکړې ده. نو دا کې شروع کوي. فرض مثال چې موږ د خپل یو ایټم دی، مطلب موبایل دی، دا موږ سیل کو، نو مطلب 8000 روپۍ باندې دا موږ چې سیل کو. نو دلته چې راغلی زموږ منتلی کوم سیل دی، نو منتلی سیل دلته ټول زموږ چې کوم هرې ورځ کې چې موږ کوم ایټم سیل کوو، نو هغه چې ټوټل دلته راځي. نو ورسره دلته موږ سره ټوټل سیل ویکلی سیل چې کوم دی دا راځي. ورسره چې دی بیا نو دلته ایکسپنسز دي چې زموږ څومره دی هفته کې څومره ایکسپنسز کېږي، او بیا ټوټل منتلی څومره راځي. مطلب چې زموږ د الیکټریسټي بیل څومره راځي، موبایل خرچه زموږ څومره ده، رینټ د هاوس دکان رینټ دی، رستورانت رینټ دی، او ورسره چې همداسې ادر ایکسپنسز دي، مطلب ویجز شو د سټاف، همداسې نور څه شو، مطلب ته 500 روپیز چې دی دا زموږ منتلی ایکسپنسز شو. نو دلته چې ایکسپنسز ټوټل منتلی کې زموږ د راځي، نو موږ ویکلی بای ویکلی دا چې دی ټوټل دا رسو. نو موږ سره به سپلایرز ته موږ څومره پیسې ورکوو، مطلب موږ کوم مال راغواړو خپل شاپ یا رستورانت ته، نو کمپنیز دلته دي چې کمپنی 1 ته موږ 2000 روپۍ، مطلب موږ 2000 سامان راغوستو، نو دلته موږ سره ټوټل 15000. خمرګورو اوس موږ شروع کوو چې دا ډیلی شیټ چې دی سیل ډیلی سیل شیټ چې دی موږ څنګه اوس جوړو. نو د لپاره 15 چې کوم راوز دي دا پرېږدو موږ کم ډیز د لپاره د هغې دپاره کمپني نیم او کم ټایټل چې دی موږ ورکوو ورته. نو دوه دا چې دی موږ سیل چې دی دا مرچ کوو دلته څه دپاره چې مطلب یو ایټم دپاره شو، او بل چې دی هغه د اماونټ دپاره شو. نو زه ورته سیل ورکوم سټرډے شو، ورپسې چې دی سنډے ته، نو دا چې دی سنډے موږ ولیکو، دا اوس چې دی زه ډریګ کوم داسې، نو مکمل چې دی فرایډے پورې به دلته ورته ورکوو ایټم یا پروډکټ چې کوم زموږ وي. نو ایټم دا چې دی ایټم شو، ورسره پسې اماونټ شو چې څومره اماونټ د دې یو ایټم راځي یا دلته څومره ایټمان دي. اماونټ موږ ورکوو، نو دا چې دی ډریګ کوي داسې اخره پورې چې کوم ځای پورې زموږ لاس ته پورې ورسېده. ښه، نو دا چې شو موږ خپل دا وکړو ډیز چې دی پوره ډیز آف ویک چې دی موږ پوره جوړ کړو. نو ورسره دلته پاس چې دی اوس موږ خپل ټایټل چې یا د کمپنی نوم چې دی هغه ورکوو ورته، دې ځای کې دا مرچ کوي ورته. نو کمپنی نیم چې دی دلته به راشي، اوکې شو. ورسره چې دی ډیزایننګ به دې موږ وروسته کوو چې څنګه دی د ډیزایننګ ورکوو. نو بیا ورسره چې دی ټایټل دی د دې کوم شیټ چې دی د څه شي دپاره دی، نو زموږ ورته یم چې ډیلی سیلز دی، ډیلی سیلز شیټ دی. ښه ملګرو، نو دا چې دی دا مو شو. ورسره مونږ چې دی دلته چې څومره مونږ مطلب ډیلی زمونږ څومره سیل کېږي، نو هغې دپاره عمره چې دی مونږ دغه الو څومره را چې دي یا سیلز چې دي کالم چې دي هغه مونږ ورته الو. نو فرض مثال زه اوس دومره الم، ورسره زه اینډ کې ورته ویم چې مطلب زما ډیلی سیل څومره کېږي. نو زه ورته یم چې سب ټوټل ای ته زه ورکوم. نو سب ټوټل نو راځي اوس موږ سب ټوټل خپل چې دی کاونټ کوو چې ډیلی زموږ څومره سیل کېږي، نو د لپاره سم او ورسره چې دی دا څومره چې دی ډیلی زموږ سیل دی هغه ټول اماونټ
ته کوم را چې دا چې موږ کلیک کوو اماونټ را باندې کلیک کوو نو دا به ټول دلته راځي. همدا چې دا فارمولا دی ته موږ ورکړه دا ډرګ کوو اخره پورې چې ډیلی چې زموږ څومره سیل دی مطلب د سټرډے نه والا تر فرایډے پورې نو دا ټول به چې دلته سب ټوټل ته موږ ته راشي. نو سب ټوټل چې زموږ جوړ شو نو ورسره بیا موږ ورته ویو چې زموږ ویکلی ټوټل څومره راغی. نو دلته ورته زه اوس وایم چې ویکلی ټوټل ورته موږ ورکوو ویکلی ټوټل لپاره چې موږ بیا فارمولا ورکوو ورته چې از ایکوال سم bracket close bracket open اور سره بیا چې select کوما چې سټرډے بیا کوما بیا چې سنډے کوما بیا داسې منډے کوما ټیوزډے کوما وینزډے تھرسډے او فرایډے نو بعد انټر. نو زموږ چې څومره ټوټل ډیلی سیل کیږي هغه چې ټوټل دلته ویکلی ته راځي. نو زه اوس انټر کوم 50 روپۍ زموږ چې دا ټوټل ویکلی سیل شو. نو نیکسٹ سټیپ چې زمونږ کوم ویکلی چې کوم ایکسپنسز کیږي نو هغه لپاره چې مونږ بل را جوړو نو مونږ ورته چې مطلب ویکلی ایکسپنسز دا ورته ورکوي ایکسپنسز مطلب دې کې دي زمونږ چې رینټ دی چې څومره موبایل شو سټاف ویجز شو همداسې نور چې څومره ادرس ورته ویلی شو ادرس دی موږ نو دلته راځو موږ چې ټوټل زمونږ ویکلی کوم ایکسپنسز چې دي څومره کیږي نو مطلب ورته موږ یو چې ټوټل ایکسپنسز ټوټل ایکسپنسز نو موږ دلته چې بیا ورته ټوټل ایکسپنسز ته د خپل فارمولا ورکوو ورته مطلب از ایکوال سم bracket open ورته ویلي دي نه څومره ایکسپنسز شو زموږ ورسره دې کې سپلایر دی موږ ویکلی چې څومره نوی مال چې موږ راغواړو هغې دپاره سپلایر ته پیسې ورکوو نو چې موږ یو سپلایر ته سپلایر چې دی زمونږ مطلب سپلایر مطلب زمونږ چې دی کمپنی 1 ده کمپنی 2 چې هر څومره کمپنی دی ستاسو وي مطلب هغومره کمپنی تاسو ورکولی شئ په اینډ کې به ورته وایي چې سپلای ټوټل سپلای څومره دې ویک کې مونږ کړې ده نو ټوټل سپلای راځي اوس بیا ټوټل سپلای ته چې موږ دلته فارمولا ورکوو چې ټوټل سپلای زموږ جوړ شي مطلب دا چې ټوټل کې دلته نو ورته ویو چې دې ځنه دا ټوټل سپلای و نو دې پورې چې زموږ دا کمپلیټ شو نو ډیزاینینګ به دې موږ وروسته کوو چې څنګه کلرز ورکوو څومره دی کې بولډ کو څومره د ټیکس سایز ورکو نو بل امپورټ دا ده چې موږ ته خپل ډیټیل دلته شو کېږي یاره زموږ مطلب په دې ټول هفته کې دا موږ د یو ویکلی دا وکړو نو ورسره به موږ دا چې د نور بل ویک سیکنډ ویک دپاره څومره دا کوو نو به هم زه سټپ بای سټپ لګیم کوم نو ورته ویو چې اوس موږ دا چې دی فرست ویک اف د منث دی نو زه ورته ورکوم چې یاره ویک 1 دی او ډیټ چې دی ویک 1 شو نو 1st of July نه 4th of January نه 20
to 7 January. The हर डेट खास ओवर का मतलब जिसे ना फर्स्ट वीक ऑफ द कम द शो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ शो दा जमुंग चिशु फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ना जमुंग दा शुरू शो जमुंग चिकम सेल दे हाँ और सारा चीज़ है उस दिल तामुंगा चीज़ जमुंग सुमरा डेली एक्सपेंसेस दी मंथली एक्सपेंसेस और टोटल इनकम जमुंग सुमरा राजी नो जो वर्तवे में टोटल जमुंग सेल सुमरा दे दाद बाद कम सेलेक्ट कमा और तबारा टाइटल और कमा ची टोटल मंथली सेल टोटल मंथली सेल शो और सारा चीज़ें एक्सपेंसेस दी जमूंगा टोटल द मंथली लंच एक्सपेंसेस मंग द वीकली और कवस बचीज़े मंग द टोटल मैश के मालूम मुझे टोटल मैश के टोटल मैश के जमूंग सुमर एक्सपेंसेस की गई expenses show supplier ta chide tool match ki mung sumra receiver ko और सारा चीज़ एंड की जमुंग सारा सुमरा पैसी उस पाती थी मतलब टोटल मंथली सेल मंगो को ऐसा रजमंग एक्सपेंसेस से कम भी आगम मुशु और सारा चीज़ें सप्लायर तमंग सुमरा माल रहा होते आगम मुशु और सारा उस मंग सारा कैश इन हैंड सुमरा भी नजो और तो ये मजी कैश इन हैंड ची सुमरा पैसे मंग सारा पहले अल्पाती ना बची मंग कैश इन हैंड के दलता वर्ता वर्को वो दा चीज़ें दी स्टेप पर मुझे वो चीज़ें मंग टोटल सेल संगा मालूम हो नदल तराजू ब्यावर्तन फार्मूला और कुछ इज इक्वल सम ब्रैकेट क्लोज आओ चीज़ें दा वीकली चिकम टोटल जमूंगो दा एंटर करूंगा और सारा अंदाज से फार्मूला मंग एक्सपेंसेस तम इस्तेमाल है इज इक्वल सम और सारा चीज़ें दा एक्सपेंसेस और सारा दा चीज़ें सप्लाई दा पारम चीज़ें मंग अंदा का फार्मूला इस्तेमाल हो नो दैट इज सिंपल और इजी तरीका दा दे चीज़ संगा मतलब सिर्फ यो फार्मूला दी के इस्तेमाल है कि जो सम दे और सारा चीज़ें कैश इन हैंड चे मंग उस मालूम हो कैश इन हैंड चीज़ें मंग वे जी इज इक्वल टोटल मंथली इनकम चीज़ें माइनस expenses minus supply नो दा चीज़ें टोटल जमूंगा एक्सपेंसेस राव दे कदल ताउस मंग वर्ते हुए ची एक्सपेंसेस जमूंग ची शिवी दी मतलब मोबाइल खर्चा जमूंगा 100 रुपीज शिवी दा नो और सारा दा बची दे 50 की मंग माइनस हो गया 50 रुपीज जमूंग टोटल सेल शिवी हो नो जो मतलब जो सेल के उस दे 200 सेल जकोम नो दलता टोटल सेल जमूंग 250 शो और सारा चीज़ें एक्सपेंसेस जमूंग 100 शो और 150 उस फिलहाल मंग सारा चीज़ें कैश इन हैंड है नो दा चीज़ें उस जमंगा दा कंप्लीट शो उस मंग वर्ता चीज़ें डिजाइनिंग वर्क वर्ता सर मिसाल दा चीज़ें कंपनी दा बोल्ट का लग हाया जिधर टेक्स साइज 18 दा वर्क वर्ता है जिधर कलर वर्ता वर्का अंदा चीज़ें जिस सेल दा पारा कम मंथली जमंग सेल दे दा पारा चीज़ें बोल्ट कलर चूज को दा कुम बोल्ट और सारा चीज़ें एक्सपेंसेस मंगा दे जो रेड कलर के वाला और दादा का सप्लाई चीज़ दा कलर में और को देम चीज़ें बोल्ट का और कैश इन हैंड येलो का मतलब पता लगी जी हाईलाइट ही जी दुमरा कैश इन हैंड मंग सारा दे आज उस दाल लंदे मतलब हमारा कंपास टाइटल जिधर दा मतलब दा की इंदे दा पारा जो हम चिदा मा ता फ्रीज के दी दिना और राजू ता सेलेक्ट का और जो यू दा व्यू के चिदे मुंग राजू फ्रीज पैनल्स और फ्रीज पैनल्स बाने क्लिक का और राजू ता जमुंग दा चिदे फ्रीज शो कमुंग उस लंदे में राजू न जमुंग चिदे कम दा बड़ा टाइटल जिदे दा मतलब मुंग ता फ्रीज है नवार समूंग ता कारी जियारा सुमरा जमुंग कैश शो सुमरा दा दे नो राजू लंगा देते डिजाइन वर्क हो ची
ټوټل ویکلی چې دی زمونږ هوم ته راځو او ورسره چې دی دې ته دا ډیزاین ورکو لږ بولډ مطلب 16 دی چې دی فونټ سایز ما ورکو نو همداسې چې دی ډیټ ویک اف ډیز لپاره چې دی زه بل کلر چوز کوم دا چې دی ایټمز او دا کوم اماونټ چې دی دې لپاره چې دی ډیزاین ورکو نو مطلب دا کلر ما دې لپاره چوز کو نو تاسو خپل خوښي هر کلر چې تاسو غواړئ هغه کلر تاسو چوز کولی شئ سنټر کې چې دی زه ورته یم چې لایټ بلو او دې لپاره چې دی ګری ټوټل لپاره چې دی مونږ ورته یلو ورکو چې هایلایټ یې مونږ ته چې دا همیشه په نظر راځي مونږ ته ایکسپنسز لپاره دلته هم چې دی مونږ ورته ریډ کلر چوز کوو ځکه چې بر ایکسپنسز زموږ ریډ دي سپلای لپاره هم چې دی لایټ ګرین او دلته هم چې کلر په دې کې مونږ کوو ډیفرنٹ کلرز ورکوو چې یاره هر یو بیل بیل پته لګي نو دا کلر چې ما ورته ورکو نو تاسو چې خپل خوښي چې هر رقم کلر تاسو خوښي هماغه کلر ورکولی شي نو دا چې زمونږ کوم ډیلی شیټ چې یا سیل شیټ چې کوم هغه کمپلیټ شو نو مطلب چې تاسو اوس چې هر دې کې اماونټ ورکوي ورته مطلب 800 ما دلته ورکو وینزډے کې نو دا چې ټوټل شو دلته ایکسپنسز موږ دلته رااله چې سپلای کې مطلب دې میاشت هفتې کې موږ د دې 100 روپیز سپلای وکړه نو دلته چې کیچن هیډ 850 موږ سره پاتې شو نو دا اوس د 1 ویک لپاره او چې د سیکنډ ویک لپاره موږ څه کوو سیکنډ ویک لپاره چې دا مکمل دا چې سلیکټ کړئ څومره دا کار موږ کړی دلته سلیکټ کاپی او لاندې ډرګ کې نو دې سره ورته خوا کې موږ ته بله شروع کړه انټر نو چې دا دی زموږ سیکنډ ویک شو دلته ډیټ موږ ورته چینج کولی شو نور هماغه یو شی په دې کې بل کول غواړي مطلب چې دی زمونږ چې اوس که دې کې مونږ کوم انټري کوو نو هغه چې دی بره ټوټل ته نه راځي نو دې لپاره چې دی مونږ څه کوو دلته ټوټل باندې کلیک کوو دلته او ورته وایي چې کاما او سلیکټ د سیکنډ ویک چې کوم ټوټل دی سلیکټ ده همداسې ایکسپنسز ته راځو ایکسپنسز کې هم کلیک کوو کاما ورسره ورته وایي چې ایکسپنسز ټوټل ایکسپنسز اف د ویک چې دی دا ورسره هم دا چې سپلایر ته راځو او سپلایر کوم چې دی مونږ کاما ورسره سلیکټ ټوټل سپلای چې څومره شوی ده نو چې دا زمونږ چې دی سیکنډ ویک هم چې دی بس به ټول دلته سره جمع کېږي ټول څومره چې ایکسپنسز په سیکنډ ویک کې زمونږ کېږي همداسې تھرډ ویک فورث ویک نو چې دا تاسو ټول راځي ورسره بله خبره دا ده چې دلته زمونږ کرنسي چې دا مطلب نشو کوي چې دا کرنسي دا که څه د پته نه لګي نو دې لپاره راځو مونږ په دې باندې کلیک کوو او ورته وایو چې مطلب دا موږ ته کرنسي ټایپ کې شو کا نو راځو دلته مور نمبر او نمبر فارمټس دي راځو دلته موږ کلیک کوو په کرنسي باندې او کرنسي کې چې تاسو د خپل خوښي کرنسي چوز کولای شئ نو زه ورته اوس مطلب پاکستانی کلدار زه دلته سلیکټ کوم چې هر یو تاسو کرنسي اما کرنسي تاسو چې سلیکټ کولای شئ نو دا چې اوس ټوله کرنسي موږ ته په دې کې شو کوي دې ټول ته یو کلر علم نو دا چې اوس موږ ته په کرنسي کې شو کوي چې کوم څومره کرنسي ده کومه کرنسي ده په ما کرنسي کې چې دا موږ ته شو کوي نو دا و زمونږ چې د ډیلی سیلز چې کوم شیټو نو هغه موږ جوړ کو نو امید کوم چې تاسو به خوښ شوي مهرباني وکړئ زما چینل چې دی لایک وکړئ او سبسکرایب کړئ زما چینل ویډیوګانې لایک کړئ کمنټ وکړئ نو که څه غلطي په دې کې ما نه شوي یا تاسو کوم نوی سجیشن لرئ نو تاسو کولی شئ چې ما ته کمنټ وکړئ په دې